کوکاین دا یو بل زهري توکی دی چې د انسان بدن ته ډیر زیانونه اړوي. د عصبي سیستم باندې اغیز کوي او همدارنګه یعنی حافظه خرابوي د انسانانو او داسې نور ډیری عصبي ناروغۍ پیدا کوي. د دې ترڅنګ ټولنیز اړیکې او همدارنګه جنسي اړیکې د انسانانو ترمنځ چې دا کمزوري کوي. که چیرته ورسره یو څوک نوی وي نو دا د انسان په داخل کې کله چې څوک دا وسکي یعنی د ګټه پورته کړي یعنی دغه ټولې عملیې پکې چټکې کېږي او بالاخر د انسان په بدن کې د یو جټکې په شکل باندې یعنی د مرګو د یو جټکې په شکل باندې یو حمله پرې راځي. بېهوشه کېږي، چټیات وایي، بدن یې ګرمیږي، فشار یې لوړېږي، همدارنګه په ځینو خلکو کې فشار صفر کېږي، تنفسي سیستم یې ودرېږي یعنی ساه یې بندېږي، ساه یې ودرېږي او همدارنګه زړه هم ودرېږي او په ځینې انسانانو کې د مرګ سبب کېږي. هغه خلک چې ورسره عادت وي هغوی تل وروسته د کوکاینو د څښلو څخه د ملامت احساس کوي، د ځان وژنې کوشش کوي او بعضې ځان وژنه کوي. او د سږو تلپاتې ناروغي چې په هغې کې ټوخی، بلغم، سالنډي، د سږو سرطان، د زړه ناروغي، همدارنګه پښتورګي بېکاره کوي او داسې نورې ډېرې ناروغۍ رامنځته کوي. د یو بلې روغتیایي خپرونې پورې له تاسې اجازت غواړم، ستاسې د بشپړې روغتیا په